د زلزال مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه نویومه مبارکه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کله چې زمکه په خپل ټولو سختو خوځولو سره وخوځول شي یعنی د سختي زلزلې سره مخامخ شي او زمکه خپل دننه ټول درانه شیان راو باسي دي باندې وغورځوي او انسان وایي چې دا په زمکه څه کیږي. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. په هغه ورځ به زمکه خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي ځکه چې ستا پروردګار به هغې ته د داسې کولو امر کړی وي. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. په هغه ورځ به خلک په تیت پرک حالت یعنی جلا جلا وروګرځي تر څو چې د هغو د اعمالونو جزا هغو ته وښودل شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بیا چا چې یو ذره قدر نیکی کړي وي او به ګوري. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. او چا چې یو ذره قدر بدی کړي وي هم او به ګوري. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.